إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو، یو د هغه مسایلو څخه چې د یو مسلمان په ژوند کې ډیر ضروری دي چې هم د دنیا ګټه پکې ده او هم د آخرت، یو د ضرورتو څخه دی، هغه د زړه اصلاح دی، اصلاح قلب، د زړه اصلاح. ځکه د انسان په بدن کې تر ټولو هغه مکرم ترین یا اشرف ترین عضو چې په بدن کې ده هغه زړه دی. زړه همغه وسیله ده یا همغه عضو ده چې الله ته رسوي، د الله معرفت حاصلوي، الله ته نږدې کوي. په زمن کې کچېرې دغه زړه اصلاح نشي، ته د الله څخه لرې کوي، د الله د طاعت څخه د لرې کوي، د شیطان پیرو کوي دی. بالاخره انجام هم دا شي چې انسان په آخرت کې هم جهنم طرف ته سوق شي. همدا رقم دغه زړه دی چې تا هڅوي همیشه نیک کار ته، طاعت ته. کچېرې دغه د زړه هڅونه نه وي نو انسان د طاعت کار ته میلان نه پیدا کوي، شیطان ورته وسوسې کوي، شیطان گمراه کوي، د نیک لارې څخه لرې کوي. دې سره سره کچېرې مونږ او تاسو وګورو د ایمان هغه محل چیرته چې ایمان ثبات پیدا کوي، استقرار پیدا کوي، هغه زړه دی. همغه زړه د ایمان ځای دی، زړه د نیت ځای دی. هر هغه عمل چې ته کوي په کوم نیت باندې کوي، زړه دی چې ستا نیت اصلاح کوي، ستا نیت خرابوي، ستا په زړه کې په عمل کې ریا پیدا کوي، ستا په عمل کې اخلاص پیدا کوي. دواړه جانبه په دې کې شته. همدا رقم زړه د انسان همغه عضو ده چې الله عز وجل د رسولانو علیهم السلام په واسطه هغه مخاطب ګرځولی. پیغمبران چې مخاطب کوي، انسان د انسانانو زړه مخاطب کوي. قرآن د انسانانو زړه دپاره نازل شوی دی، په زړونو باندې تاثیر کوي. په همدې اساس باندې هغه زړه چې سالم نه وي، هغه زړه چې معنوي سلامتیا ونه لري، سالم زړه نه وي، نو دغه زړه په دنیا کې هم ګټور نه دی او آخرت دپاره هم ګټور نه دی. یو انسان به په دنیا کې زړه سالم نه وي خو د صحت د لحاظ نه، مګر هغه به د معنوي لحاظ نه سالم زړه وي، د الله په طاعت باندې به ډک وي، د ایمان په نور باندې به ډک وي، د الله عز وجل اطاعت ته به همیشه متمایل وي. دغه سالم زړه دی. اما هغه زړه چې په دنیا کې فزیکي لحاظ نه که ډېر صحتمند، ډېر تندرست، ډېر قوي زړه هم وي، خو چې په هغې کې د ایمان نور نه وي، طاعت په هغې کې نه وي، دغه غافل زړه دی، سلیم زړه ورته نه ویل کېږي. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې موږ او تاسو ته فرمایي چې ابتدا کې د آیت تلاوت شو، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې په دغه ورځ کې به د انسانانو مال چاته فایده نه رسوي. لا ينفع مال، مال تا ته نفع نه رسوي. که ته په دنیا کې میلیاردر هم واوسېږي، ستا دغه میلیارد ډالرونه، ستا دغه ټول قصرونه او جایدادونه په آخرت کې هیڅ ګټه نه رسوي. ځکه الله عز وجل په بل آیت کې فرمایي چې یوم چې مجرمان به د قیامت په ورځ دوی به الله ته پیشنهاد کوي چې یا الله زما مال واخله، زما اولاد واخله، زما کورنۍ واخله، حتی زما ټول هغه قوم او قبیله واخله، خو ما د دوزخ څخه خلاص کړه.
نو د الله د عذاب څخه د خلاصون د لپاره به ټول هغه خپل قوم او قبیله چې نن په دنیا کې د خپل قوم باندې مغرور یې زه فلان یم زه فلان یم زه دومره قوم لرم دومره قوم لرم همدغه قوم به ته الله ته ورکوي چې الله د ټول قوم زما جهنم ته واچوه که ما د جهنم څخه خلاص کړ. يود المجرم يومئذ لو يفتدي بماله وبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه حتى خپل اولاد وړاندې کوي خپل مرمن وړاندې کوي خپل قرنه او قوم او قبيله وړاندې کوي. نو په دغه اساس باندې الله عزوجل په دې آیت کې فرمایي چې یوم لا ينفع مال ولا بنون قیامت ورځ هغه ورځ ده چې دلته مال چاته فائدہ نه رسوي اولاد چاته فائدہ نه رسوي. دلته بیا خصوصا د بنون لفظ ذکر شوی هلکان زامن چاته فائدہ نه رسوي ځکه په دنیا کې اکثریت انسانان چې ګوري په زامنو مغرور وي. زه 10 زامن لرم ذاته زامن لرم زه 15 زامن لرم د لورګانو ذکر څوک نه کوي ځکه لورګانې فطرتاً ضعیف دي فطرتاً ضعیف دي جنگ میدان ته نشي تللی د قبیلې څخه دفاع نه کوي د کورنۍ څخه نشي کولی ولو که اوس زنانه کسب او کار هم کوي معاش راوړي مګر بیا هم فطرتاً د نارینهو په اساس ضعیف دي. نو په دنیا کې یو انسان چې مغرور وي ځان طاقتور ګڼي په بل چا باندې ظلم کوي د خپل اولاد نارینه په سبب باندې هر چاته تهدید کوي ګواښونه کوي چې زه دومره هلکان لرم دومره زامن لرم دومره نارینه لرم دومره دا لرم دا لرم مګر همدغه هلکان بیا د قیامت پر ورځ ته فایده نشي رسولی. هر هلک او هر زوی به د خپل نفسي په حالت کې وي. ته به په دنیا کې د هغه دپاره حرام کړې زړه به په غفلت کې اچولی وي د الله د طاعت څخه به لرې مګر د قیامت پر ورځ همدا بیا تا ته هېڅ فایده نشي رسولی مګر هغه انسان ته دغه زړه ګټه رسوي په دنیا کې یا هغه انسان ته په آخرت کې ګټه رسوي چې دغه انسان زړه سالم وي. ځکه الله فرمایي الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هغه چاته آخرت ګټور تمامېږي نفع ورته رسېږي چې د چا زړه سالم وي سلیم روغ زړه لري. نو روغ زړه کم زړه ته وایي هماغه زړه چې د ایمان څخه ډک وي د تقوا او پرهیزګارۍ څخه ډک وي د الله په اطاعت کې مشغول وي د غفلت څخه لرې وي د لهو او لعب او هوسیاتو څخه لرې وي همیشه د خیر په کار کې سباق دی اطاعت په کار کې مخکې دی څه چې الله ورته امر کړی هماغه ترسره کوي د نواهي او څخه ځان ساتي. او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مبدأ ته اشاره فرمایي چې الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاه اوسئ خبردار اوسئ ستاسو په بدن کې یو پرزه ده یو ټوټه ده که دغه پرزه او دغه ټوټه دغه اندام یا عضو اصلاح شو ستاسو ټول بدن اصلاح دی که دغه پرزه اصلاح نشو ستاسو ټول بدن فاسد دی. الا وهي القلب چې هغه زړه دی ځکه زړه په بدن کې د بادشاه حیثیت لري د حاکم حیثیت لري. کله چې ستاسو زړه سالم وي ټول بدن د سالم دی. زړه کې د ایمان شته لاس د حرام ته نه غځېږي زړه کې د ایمان د پخه د حرام ته نه ځي زړه کې د ایمان د ژبه د دروغ نه وایي زړه کې د ایمان د سترګه د ناروا ته نه ګوري غوږونه د ناروا نه اوري ستا ټول اعمال او جوارح ورسره اصلاح کېږي. مګر کله چې زړه فاسد شو بیا به د سترګې هم په حرامو باندې وي ژبه دې هم په حرامو کې ده غوږونه دې هم په حرامو کې دي لاس دې هم په حرامو کې دی معده دې هم په حرامو کې ده ټول کار دې بیا په حرامو کې دی. بیا اطاعت نشته د الله فرمانبرداري نشته. ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په همدې حدیث کې مونږ او تاسو ته تاکید کوي چې خپل زړونه اصلاح کړئ خپل زړه اصلاح کړئ. او بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ او تاسو ته همدا مبدأ فرمایي چې الله عز وجل د انسان کوم ځای ته ګوري د الله نظر ستا په بدن کې په کوم ځای باندې ده هغه هم زړه دی ځکه زړه هماغه د الله عز وجل د نظر محل دی چې الله عز وجل ستا زړه ته ګوري. ځکه حدیث کې الله رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله عز وجل نستاسو جسدونو ته ګوري او نستاسو صورتونو ته ګوري چې د سپین دی او کتور دی یا سور دی که زیړ دی دې ته نه ګوري چې د قد څومره جګ دی او د قد څومره ټیټ دی د چاغ دی که ډنګر دی د صحتمند دی که ضعیف دی. الله دغه بدن ته نه ګوري ستاسو فزیکي ساختار ته نه ګوري مګر الله عز وجل ينظر الى قلوبكم واعمالكم ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو عمل ته ګوري. زړه کې د ایمان شته که نشته تقوا او پرهیزګاري شته که نشته ستا عمل سره کم دی آیا عمل د اسلام په چوکاټ کې دی که نه دی ته د الله اوامر په ځای کوي که نه کوي. یو تعداد انسانان با عمل هم کوي خو خلاف د سنت خلاف د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د احکام بے فائدې د ځان ستومانه کوي خو اجر به نه اخلي
اما یو انسان دی چې په زړه کې هم ایمان لري، هم اطاعت کوي، هم اخلاص لري، هم د عبادت د اسلام په چوکاټ کې صحیح دی، نو الله عز وجل دغه زړه ته ګوري. بیا یو تعداد انسانان داسې هم شته چې ایمان به په زړه کې یا وي یا به نه وي، هغه باطني دی، الله ور باندې پوهېږي، خو ظاهرا د ایمان دعوه کوي چې زه مؤمن یم، مګر عمل به بیا نه کوي، عمل نه کوي او د زړه پاکوالی تا ته دلیل نیسي زما زړه پاک دی. مونځ نه کوي چې ولې مونځ نه کوي وروره، زما زړه پاک دی، نور څه غواړي ما څخه. بل ته یو څه خبره کوي اولاد زما زړه پاک دی، چاته ضرر نه رسوم. نو دوی په خپل ذهنیت مطابق دا ټول اسلام په همدې کې تعریف کړی چې چاته ضرر نه رسوي، نور مونځ مه کوه، روژه مه نیسه، زکات مه ورکوه، حج مه ورکوه، حج مه کوه. یا مثلا که مونځ مه کوه خو زړه کې د پاکوالی اوسېږي، خو که چېرې ستا زړه پاک وي، دغه د زړه پاکوالی تا خپله مایلوي، تا کشوي لمونځ کولو ته، تا واداروي هم دې ته چې ته باید د الله اطاعت وکړې، مګر دا چې ته د الله حکم نه منې او بیا وایې زما زړه پاک دی، نو دې کې پاکوالی کوم ځای کې ته ګورې؟ ځکه الله عز وجل هغه یهودانو ته وایي چې کله به دوی د الله حکم نه منه، په پیغمبر به ایمان نه راوړه، په قرآن به ایمان نه راوړه، او بیا به ویلی چې زموږ زړونه ډک دي په ایمان باندې، موږ تاسو نه مخکې مؤمنان یو. نو دغه حکم ولو که د هغو په اړه هم دی، خو موږ او تاسو ته هم دا حکم دی. الله عز وجل فرمایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ته په خپله د خپل ځان تزکیه مه کوه چې زما زړه ډېر پاک دی، زه ډېر ښه سړی یم، زه ډېر ښه مؤمن یم، زه ډېر تقوادار یم، ډېر پرهیزګار یم. نه، ته به هېڅکله دا نه وایې چې زه ډېر تقوادار یم، یا زه ډېر پرهیزګار یم، یا زه ډېر ښه مؤمن یم، یا زه ډېر عبادت کوم. هو اعلم بمن اتقى. الله ډېر ښه خبردار دی، ډېر اعلم دی، پوه دی په هغه چا چې څوک متقي دی او څوک نه دی. د زړونو راز الله سره دی. ته به ما ته خو چل راکړې چې زه ډېر ښه عبادت کوم، ډېر ښه مؤمن یم، باطن نه خو ستا الله خبر دی چې ستا په باطن کې څه شی دی. ځکه یو انسان به خپل ځان ډېر تزکیه کوي، مګر عبادت به هم کېدای شي کوي، خو په زړه کې اخلاص نشته، د الله دپاره نه کوي، د ریا دپاره کوي، دغه انسان خپل عمل باطلوي. نو هر څومره چې انسان په زړه کې تقوا ډېره وي، اطاعت د الله ډېر وي، دغه انسان باید ډېر زیات تواضع، ډېر زیات شکستګي، ډېر زیات عاجزي اختیار کړي. هیڅ کله چاته د خپل عبادت مه وایه چې زه دومره عبادت کوم، یا دومره تهجد کوم، یا دومره روژه نیسم، یا دومره نفل صدقات او خیرات ورکوم. خپل عبادت د خپل ځان او د الله ترمنځ پرېږده. هسې نه چې ستا په زړه کې ته چې ما ته دا حکایت کوې، ستا په زړه کې لږه خودنمایي پیدا نه شي. که لږ خودنمایي، لږ کبر، لږ غرور ستا په زړه کې پیدا شو، یا یو بل انسان دې ولید چې هغه یا مریض دی، یا نشي کولی، یا په تقوا کې تا نه کم دی، ته مثلا تهجد کوي، هغه تهجد نه کوي، او ستا په زړه کې لږ غرور وګرځېد چې ګوره دنه زه ښه یم، ستا عمل بربادېږي په دغه شکل باندې، ستا عمل باطلېږي. ځکه ستا په زړه کې باید کاملا اخلاص او صداقت او د الله دپاره وي. چا ته به د خپل عبادت حکایت نه کوي، مګر په هغه صورت کې که ته یو سړی تشویق کوي، یو سړی تشویق کوي، هغه تهجد نه کوي، ته ورته د خپل تهجد وایي چې زه مثلا د شپې په 4:30 بجو پاڅېږم، تهجد کوم، تر څو چې دا کوم دا کوم، سهار جمعې ته راشم، مونځ کوم، بېرته کور ته لاړ شم. هغه تشویقول غواړي، یا زکات ته هڅوي، یا یو حج ته هڅوي، خپل حکایت ورته کوي چې ستا په زړه کې ریا نه وي، بیا پروا نه لري، مګر غیر د هغې نه خپل عبادت راز د خپل منځ او د الله تر منځ وساته. نو ځکه الله عز وجل فرمایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. نو تاسو د خپل ځان تزکیه مه کوئ، د خپل زړه پاکوالی چاته مه بیانوئ. الله خبردار دی چې د چا زړه پاک دی او د چا زړه ناپاک دی، د چا په زړه کې تقوا ده، د چا په زړه کې تقوا نشته. همدا رقم که موږ تاسو وګورو، زړه د نیت محل دی. هر عمل چې ته کوې یا موږ تاسو یې کوو، هغه نیت پورې ارتباط لري. که ته د یو عبادت نیت لري، تا ته دغه عمل عبادت محسوبېږي چې د اسلام په چوکاټ کې برابر وي. که ته د عبادت نیت نه لري، هغه به عبادت نه حسابېږي. هماغه نیت دی چې ستا عادت په عبادت باندې بدلوي. یو سړی مثلا غسل کوي، نیت دا ده چې طهارت هم دی، پاکوالی هم دی، او همدا رقم یخوالی هم دی په اوړي کې مثلا، خو نیت د عبادت هم ورسره دی، طهارت د ایمان برخه ده، دغه سړی اجر اخلي. یو انسان بل دغه نیت نه لري، فقط وایي چې لږ بدن مې یخ شي، نو د ده بدن یخوالی حاصلېږي ورته، خو نور عبادت ورته نشته. یو سړی سپورټ کوي، ورسره نیت لري چې زه یو قوي مؤمن باید اوسېږم چې د الله اطاعت ښه وکړی شم، دته دا سپورټ هم عبادت دی. یو انسان فقط وایي چې زما اندامونه د ښه سالم روغ شي، هغه بل نیت ورسره نه لري، دته عبادت نه دی.
همدا رقم خوراک دی کاغه خوب دی کاغه نور دنیوي کارونه دي هر شی په نیت باندې عبادت ته تبدیلیدلی شي نو په دې اساس باندې زړه هماغه ځای دی چې انسان پاګه کې خپل نیت برابروي نو کله چې ستا زړه اصلاح وي ستا زړه پاک وي ستا زړه سالم وي ستا نیت هم همیشه صحیح دی کله چې ستا زړه کې ریا وي زړه د سالم نه دی تقوا په هغه کې نشته بیا ستا نیت هم سالم نه وي زړه کې بیا نور نیتونه راځي ریاکاری په هغه کې راځي خودنمایي په هغه کې راځي کبر او غرور په هغه کې راځي چې هغه عمل باطلوي په دې اساس باندې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل زړه ته سره د چې د الله پیغمبر دی او موږ تاسو دا ګورو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه سو واره پریمنځل شوی دی په ماشومتوب کې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه سره شوی دا غزل الله عزوجل وستل دی جبرئیل علیه السلام هغه وینځل دی بیرته ورته داخل کړ د شیطان هغه نزغه او جنبه تر مکمل لري کړ پیغمبر سره شیطان نشته د اسراء او معراج په وخت هم دغه حادثه تر سره شوې ده مګر بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زړه ته متوجه دی دعا کوي اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ای هغه ذاته ای هغه الها چې ته زړونه ثابتوي ای د زړونو ثابتون کیه زما زړه په ایمان باندې ثابت وساته زما زړه په ایمان باندې ثابت وساته ای الهی که قلبها را ثابت نگاه می‌داری قلب من را بر ایمان استوار نگاه بکن دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وا اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ای د زړونو ثابتون کیه زما زړه په خپل دین باندې ثابت کړه اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ای هغه ذات چې تزلونه تصریفوي تبدیلوي یو لحظه کې انسان یو فکر کړي بل لحظه کې بل فکر کړي بیګا فکر کوي چې سبا مثلا زه خیرات ورکوم سحر د نیت بیرته بدلیږي چې دا خیرات نه ورکوم زه د ماشوم فیس پر باندې ورکوم یا مثلا دا کار کوم نیت بدلیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمدا دعا هم کوله چې یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ای هغه ذات چې تزلونه تبدیلوي د یو حالت څخه بل حالت ته بدلوي زما زړه همیشه خپل طاعت ته بدل کړه زما زړه د خپل طاعت څخه مګرځوه همیشه زما زړه طاعت طرف ته راوګرځوه که زما زړه نیت بل طرف ته هم زی بیرته طاعت ته راوګرځوه نو دا د زړه اهمیت یادوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زړه ته توجه کوي په دعاګانو کې به همدغه دعا شامل و همدا رقم مسلمانانو کچیر مونږ تاسو وګورو چې زړه دومره اهمیت لري چې انسان آخرت کامیابی هم انسان ته ورسوي او د دنیا کامیابی هم انسان ته رسول شي او انسان آخرت هم خرابول شي دنیا هم خرابول شي او قلب سلیم هماغه دی چې سالم زړه وي د تقوا او د ایمان او نور څخه ډک وي نو هغه کوم اسباب دي چې انسان زړه خرابوي هغه کوم اسباب دي چې د انسان زړه د سالمیت څخه وباسي او غفلت ته کش کوي ولی انسان زړه پاکوالی باندې نه پاتې کیږي زړه فاسدیږي یا غافلېږي یا زړه توريږي هغه خپل اسباب لري یو د هغه اسباب څخه ګناهونه دي معصیت یو انسان گناه کوي کبیره گناه کوي بیا کبیره گناه باندې اصرار کوي بار بار شراب ته معلوم دي چې شراب حرام دي مگر بیا هم سکي قمار قدر ته معلوم ده چې دا حرام دی عاید حرام دی بیا هم قمار وهي مخدر مواد قدر ته معلوم دي چې دا حرام دي ستا نفس ته ضرر رسوي ستا صحت ته ضرر رسوي ستا مال هلاکوي مگر بیا هم کاروي یو انسان مثلا داس یو بل ناروا کار چې تا د الله د یاد او د ذکر څخه غفلت کې اچوي مگر بیا هم انسان هغه ګناه کوي کاغه د سترګو ګناه ده کاغه زنا ده کاغه دروغ ده کاغه غیبت ده کاغه بهتان ده ک نور ناروا کارونه دي ګناه په عمومي معنا سره هر کله چې انسان ګناه کوي دغه هر ګناه چې ته کوي په دې باندې پوښتنه چې ستاسو یو قدم د طاعت څخه لري شو یو قدم ګناه طرف ته نږدې شو ځکه الله عز وجل په قران عظیم شان کې مونږ تاسو ته فرمایي چې کل بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دغه انسانان چې په غفلت کې دي بل شي نشته یا بل سبب نه لري د دې زلونو باندې زنګ راغلی ران زنګ ته وای دا زنګ چې کله دغه اوس پنه باندې هغه زیر دغه راځي چې نه کارول کیږي زنګ ورته وای دوی بل شي نه ده سبب دا دی چې د دې زلونو باندې زنګ راغلی زلونو زنګ نیولې چاکو چې زنګونه سي بیا کار نه کوي اوس پنه چې زنګونه سي کار نه کوي دا به بیرته هنګر ته وړي هغه به په اور کې یګدي هغه به نرموي زوبې به بیرته به پاکوي په ماشينونو باندې په اور باندې بیرته چې کله روغ شي بیا کارآمد کیږي نو دا ځین انسانان چې په غفلت کې دي د هغه ګناهونو په سبب باندې د دوی زړونو زنګ نیولې دي چې هغه ګناهونه دوی کوي یا به ایمان نه لري یا ایمان ادعا کوي ورسره ګناه کوي
مګر بیا الله عزوجل دلته د ران یا د زنګ لفظ کاروي ځکه دا زنګ پاکیدونکی دی پاکیدونکی دی. یعنی کچیرې دوی بیرته الله ته توبه وکړي او بیرته د خپل زړونه ووینځي، بیرته د ګناهونو څخه د الله څخه مغفرت وغواړي، د انسان حقوق ادا کړي، نو زړونه بیرته پاکېدلی شي، همیشه تور نه پاتې کېږي، قابلیت د اصلاح لري. او دغه حدیث ما تیره جمعه هم تکرار کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایي چې کله یو انسان ګناه کوي د په زړه کې یو تور داغ ایښودل کېږي، بل ګناه کوي بل تور داغ ایښودل کېږي، بل ګناه کوي بل تور داغ ایښودل کېږي، بل اخر داسې مرحله راورسېږي چې د ګناهونو په سبب د زړه تک تور شي. زړه چې تور شو بیا دغه انسان د غفلت مرحله ته رسیږي، او غفلت مرحله ته چې ورسېد بیا دغه انسان زړه مړ شي، زړه مړ شي، طاعت ته بیا نور غاړه نه ږدي. که ته ورته وایې چې راځه مسجد کې د الله حکم بیانېږي او 5 دقیقې نه ولا زه وخت نه لرم، زما زړه تنګېږي. که بیا ورته وایې چې راځه نن هلته هنرمندان راغلي د موسیقي پروګرام دی، بیا به تا نه مخکې په ټوپونو ورمنډې وهي، ورپسې خپل پیسې به ورکوي، ټکټ به اخلي، یو ساعت مخکې به ورځي، چوکۍ به نیسي، هلته به ناست وي، ځکه دلته زړه په طاعت کې مړ شوی دی. شیطاني جنبه یې ژوندی شوې ده، هغه طاعتي جنبه یې مړ شوې. نو دغه انسان چې زړه تور شي بیا زړه مړ شي، دا زړه چې مړ شو بیا طاعت ته لاره نه لري، نه مسجد بیا پیژني، نه د الله ذکر پیژني، نه د خیر کار پیژني، نه د خیر محفل پیژني، نه د ذکر محفل پیژني، بیا همیشه شیطانی کارونو ته مخ کوي او رحماني کارونو څخه شاته وي. مګر دغه تور داغونه بیرته بیا د پاکیږي، بیرته سره وینځل کیږي، خو کله چې انسان الله ته رجوع وکړي بیرته طاعت ته راشي. دغه طاعت ته راتګ هم مجاهده غواړي، کوشش غواړي، جهاد غواړي ستا څخه. ته به خپل ځان تروید کوي، خپل ځان سره به کوشش کوي، پریکټس به کوي، په ابتدا کې به لږ کار نیک کوي، ترسره کوي، به زړه کې به تنګوالی راځي، شیطان به کوشش کوي چې تا لرې کړي، خو مداومت به اختیاروي، بیا به کوي، بیا به کوي، بیا به کوي، ترسره بالاخره ستا په زړه کې شوق او محبت ایمان سره پیدا کېږي. چې کله دغه شوق او ایمان پیدا شو، محبت پیدا شو، د عبادت څخه د خوند واخیسته، پوه شه چې زړه د نور پاک شوی دی. کله کله یو سړی قرآن کریم خلاصوي، تلاوت کوي، چې یو 2 آیته تلاوت وکړي، زړه کې داسې یو قسم تیاره پیدا شي، تنګوالی پیدا شي، وایي چې دا قرآن بیخي کېږدم بیرته دوباره. دلته شیطان ته نه پرېږدي، ستا زړه کې تر اوسه هغه د ایمان شوق او محبت او مینه پوره پیدا شوې نه ده. مجاهدې ته کار اړتیا لري، جهاد ته ضرورت لري، خپل نفس سره جهاد وکړه، کوشش وکړه، په زړه باندې کار وکړه، تر څو ستا په زړه کې د عبادت مینه پیدا شي، شوق پیدا شي. نو لومړی سبب د هغه څه چې د انسان زړه د طاعت څخه لرې کوي، زړه د انسان توروي، زړه د سلامتیا څخه ګرځي، معصیت او ګناه کول دي. دوهم هغه دی چې کله کله د بعض انسانانو په زړونو کې د شک مرض پیدا کېږي، شک او تردد. شک او تردد دا دی چې دغه انسان شبهاتو کې واقع کېږي. یو تعداد ځوانان اوس هم زه ګورم انټرنیټ ته تمام ورځ ناست یم، داسې یو شبهات پیدا کوي، فلاني داسې ویلې، په فلاني هیواد کې فلاني داسې ویلې، فلاني دا ویلې. هغه شکوک او شبهات او هغه شی چې دی په تردد کې اچوي، بالاخره نتیجه دا شي چې دی په خپل دین کې په شک کې شي. آیا رښتیا الله وجود لري که نه لري؟ آیا رښتیا دا قرآن د الله کتاب دی که نه دی؟ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتیا پیغمبر و که نه و؟ آیا دا 5 وخت لمونځ واقعا وخت ضایع کول دي که مونځ باید وکړم؟ نو انټرنیټ کې هم دغه د ملحدینو شکوک او شبهات لولي، بیا د خپل فیسبوک نه شیر کوي، بیا کله ما ته میسج وکړي چې امام صاحب دغه چاته څرنګه جواب ورکړم. زه ډېر ځوانانو ته هم دا وایم چې محترم اصلا دغه ویب سایټونو ته مو ورځه، ته چې د ده ویب سایټ ته ورځې دغه ویورز یا کسان لیدونکي زیاتېږي ستا په لیدو باندې. بیا ته چې هغه په خپل فیسبوک کې شیر کوي، خلک اصلاح کولی نه شي، خو یو 50 نور ځوانان ته په شک کې اچوي، ځکه هغه د دې موضوع نه خبر نه وي، هغه چې ته ورته شیر کړې هغه یې ولولي، هغه بیچاره په شک کې شي، ځکه معلومات خو هغه هم نه لري. بیا که ته کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، هغه ته قناعت نشي ورکولی، ځکه هغه د عناد په سبب باندې دا کار کوي. داسې نه دی چې هغه نه پوهېږي، هغه ټرین شوی دی همدې کار دپاره، په همدې باندې هغه معاش اخلي، په همدې باندې هغه پیسې اخلي. د هغه وظیفه هم دا ده چې ځوانان په شک کې واچوه خپل دین کې. اسلام نه وباسه، مه مسیحي کوه، اسلام نه وباسه، مه یهودي کوه. دا غزو الفکری یا جنگ فکری چې موږ تاسو ورته وایو، په هغې کې د اسلام د دښمنانو یو غټه وسیله هم دا ده چې مسلمان ځوان د دین څخه وباسه، خپل دین ته مه راوله. که ته یو ځوان مسلمان اسلام څخه وباسې او هغه مسیحیت ته دعوت کې تا ورته عزت ورکړه د هغو په قول باندې، اسلام څخه وباسه، مسیحي کوی مه، چې هغه داسې یو مخلوق شي چې نه مسلمان او نه مسیحي، بس لاره ترېنه ورکه شوله، نور نه پوهېږي چې څه وکړم. نو په همدغه اساس د زړونو د مړتیا یو علت هم دا دی چې انسان د دغه شکونو، ترددونو او شبهاتو پیروي کوي. دغه یو سړی چې په امریکا کې د شفیع عیار نومیږي، دا چې دغه میلیونونه فالوور اوس لري، دا د کوم ځای نه پیدا کوي؟ خو همدغه زه چې د ده یو پوسټ وګورم چې دی الله ته کمزلي کوي، فوراً یې شیر کړم،
ال او ګره دغه ملحد الله ته کمزلي کوي هغه زما په سبب 50000 کسان نور ګوري بل چې وګوري چې و د الله ته کمزلي کوي هغه شیر کوي بل وګوري چې د پیغمبر ته کمزلي کوي هغه شیر کوي دغه 2 میلیون او 3 میلیون او 5 میلیون نفر د کم ځنه کړي کوم دا زما ستا شیر د چې د زمينه برابر کړي دغه په باندې معاش روان دي یوټیوبر په شکل باندې خپل معاش اخلي خپل تنخواه اخلي خپل پروژې خپل مالی امکانات پوره کوي او دلته مسلمان په دې شان باندې نه پوهیږي اوس کته هغه طبيخي هغه قران مرتمخه تکي دغه پر اصلا ایمان نه لري که پیغمبر مرترا ولې هغه پیغمبر ایمان نه لري هغه ته قناعت نشي ورکول ځکه هغه په دغه پروژه کې کار کوي نو بهتره ده چې ته اصلا هغه ویب سټ مخلاصه وته اصلا دغه ویډیو مګوره پرې د چې زینه ګورم تینه ګوره بل کله خپل څوک نشته چې دغه پیروي وکړي د سې میلیونونو ځوانان هغه گمراه کړي د شک او تردد کې واقع شي واقعا دا څه دی او کدا څه نه دی واقعا دا څه دی او کنه دی دغه ورځ کې د یو تعداد خلک چې د اسلام څخه وتلي دي عائشه رضی الله عنها پس بد وای چې هغه نعوذ بالله زنا کړي دا ودای کړي دا حال دا چې الله په قران کې وایي چې هغه پاک ده بیا یو تعداد ځوانان هغه یو ویډیو ګوري بیا راشي ماته چې امام صاحب دغه فلانه وایي چې دا بیا شه زناکار ده دا زناکار ده کنه دا خو د دلیل وایي دا فلان د دلیل وایي نو خو چې تخپل دلایل او تفکیک هم تر اوسه نشي کولای خپل عقل نه سالم کار هم نشي اخیستل نو بیا ولې دغه ویب سټونو ته ورځي ولې دغه یوټیوبونو ته ورځي ته ځان د پاره خپل دلیل او خپل راهنما یوټیوب او انټرنیټ مګ جوړاوه د الله سنت او د الله کتاب او د پیغمبر سنت مونږ سره شته علماء لرو هغه ته رجوع کداغو نه ځان پوکا ځکه انټرنیټ ته گمراه کوي انټرنیټ بهر دی په دې کې شار کم شته په دې کې هغه استمساح هم په دې کې شته په دې کې شمشته هم په دې کې شته ماهی هم په دې کې شته خم په کې شته بدن په کې شته هر شی په دې کې شته نو په دغه اساس دې کې ته لمبو نشي وهلای تر څو چې مهارتونه لري نو خدای دا چې سړی ځان پوکې د علماو څخه دغه ویب سایټونو شانو ته انسان باید ورنشي څوک چې خصوصا خلفي او بیک ګراوند نه لري نو یو د هغه اسباب څخه چې د انسان زړه فاسدوي زړه توروي د دین څخه لري کوي په خپل دین کې په عقیده او ایمان کې شک او تردد کې اچوي هغه ماګ انسان نه چې د شک او تردد پیروي کوي کله یو معمولی مسله وي دغه نه غټه جدي مسله جوړ کړي په دې کې د تردد په خپل ایمان کې واقع شي دا هم د زړه د فاسدوالي یو سبب دی همدا رقم د زړه د فاسدوالي یو سبب هم دا دی چې انسان په د شهوت په مرض کې واقع شي شهوت اصلا شهوت تعریف چې موږ تاسو کوو یا کله د شهوت نوم چې اخلو فورن زموږ زړه ته د جنسي شهوت راځي شهوت واسع معنی لري شهوت علماء چې تعریفوي هر هغه څه چې انسان نفس ورته میلان لري او د انسان د نفس په ظاهري ګټه تمامي شهوت دی خوراک هم شهوت دی ته چې وګی کېږي دا شهوت دی ځکه خوراک ته میل پیدا کوي ته چې ستومانه شي خوب ته میلان پیدا کوي دا د خوب شهوت دی یو انسان چې غواړي چې ګټه چوکۍ ولري او منصب ولري دا د چوکۍ شهوت دی یو انسان چې غواړي ډیر مال ولري دا د مال شهوت دی یو انسان غواړي چې خپل دغه جنسي غریزه په ناروا شکل تر سره کړي دا جنسي شهوت دی نو کله کله یو انسان چې په دغه شهوت مرز کې واقع شي د ځل توريږي د طاعت څخه زی د ایمان څخه زی نو دغه انسان چې د شهوت په مرز کې مبتلا شي د زنا هم کوي ځکه حلال ته نه ګوري د حرام حلال په چوکاټ کې نه حرام ته ګوري سترګې به بل طرف ته ځي پخې به بل طرف ته ځي لاس به بل طرف ته ځي شهوت ته به همیشه دا کوشش کوي ناروا لارې به تر سره کوي بیا دغه انسان حتی د شهوت د یو زنانه په आवाज باندې هم تحریک کیږي ځکه الله عزوجل مګه ادنا ترين شی هم چې انسان پر تحریک کیږي چې आवाज د هغه ته هم خطاب فرمای چې یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اې د پیغمبر امهات المؤمنین ازواج مطهرات کله چې تاسو چا سره خبرې کوي نو خبرې په معروف سره وکړئ دا چې خبرې چې په عرف کې رواج دي نورمال خبرې وکړئ خپل आवाज ډیر متمایل کوي ډیر منرموي ځکه هغه انسان چې په ځل کې مرض لري د شهوت مرض لري فیطمع الذي في قلبه مرض داغه په ځل کې تحریک پیدا کیږي شهوت پیدا کیږي سبب بیا راځي د تزنګ وهي یو بل خبر بهانه کوي بل درته بل خبر بهانه کوي نن درته یو میسج کوي سبب بل میسج کوي میسج بل اخر کوشش هم دا کوي چې تا تلاره پیدا کړي نو په دغه اساس باندې هغه انسان چې د شهوت په مرض کې مبتلا وي هغه ادنا ترين شی چې आवाज هم د پدې باندې هم د تحریک کیږي ولا आवाज ډیر کولو بیا بل نور بهانه بیا لټوي نو دغه انسان بیا په د زړه په مرض کې مبتلا شي زړه د الله د طاعت څخه وځي نو هم دغه سبب چې د شهوت مرض دا یوازې په نارینه کې نه دی دا زنانو ته هم دغه حکم دی یو زنانه چې مثلا د کور نه بازار ته ځي یا د کار ځای ته ځي د خپل لباس نیمه برهنه یا نیمه لوسه وځي د کور څخه نارینه سره اختلاط هم کوي نو خامخا دا هم د نارینه توجه جلبوي ځانته
یا د خپل هدف همدا ده چې خلک ورته وګوري باید که دغسې نه وي چې ته مسلمانه مؤمنه زنانه یې او تا ته الله د حجاب حکم هم کوي نو ته چې د باندې بازار ته ځې یا کار ته ځې یا مارکیټ ته ځې یا سودا پسې ځې ولې خپل هغه حجاب نه رعایت کوي چې ته هم په امن کې اوسې نور خلک هم ستا د شر څخه په امن کې اوسي نه نارینهو ته دا زمینه برابره کړي چې تا ته اذیت وکړي او نه ته خپل ځان په اذیت کې واچوه د الله اطاعت باید وشي نو دا همغه امراض دي چې د انسان زړه بل طرف ته بیایي همدا رقم د مال محبت د انسان په زړه کې کله چې د انسان زړه مال سره محبت پیدا کی او دا د انسان فطرت دی الله عزوجل قرآن کې فرمایي وتحبون المال حبا جما تاسو مال ډیر زیات خوښوئ مال داسې شی دی چې کله کله انسان د مال دپاره خپل اولاد نه هم تېرېږي خپل مېرمن نه هم تېرېږي خپل مور پلار نه هم تېرېږي ډېر غټ مشکلات د مال په سبب باندې پیدا کېږي ځکه انسان فطرتا مال سره محبت لري مګر اسلام موږ او تاسو ته چوکاټ یې ښودلی مال په اسلام کې ارزښت لري مال دپاره ښه کوشش وکړه شپه ورځ ورته کار وکړه جدي کار ورته وکړه ښه ډېر مال لاسته راوړه مګر یو چوکاټ او یو معیار لري د حلالو څخه به ګټې په حلالو به یې بیرته مصرفوئ حرامو څخه به ځان ساتي نه به د حرامو څخه راوړئ نه به په حرامو کې مصرفوئ حلال چوکاټ معیار ورته شته چې هغه د فقه کتابونو کې شته نو کله چې د یو انسان په زړه کې د مال محبت پیدا شو نو بیا دغه انسان حرام او حلال ته نه ګوري دته بیا فقط مال لاسته راوړل دي معیار مال دی زه باید مالدار شم ځکه هم ځینې نور مذاهبو ته که ګور یا نور افکارو ته هغه وایي چې د انسان د ژوند هدف مال دی انسان په دنیا کې ولې ژوند دی تر څو مال لاسته راوړي بیا بدن فروشي کوي بیا غیر اخلاقی کارونه کوي بیا حرام او حلال معیار نشته بیا د هر وسیلې نه چې ته مال راوړلی شي لاسته مال راوړه مګر اسلام دغه ټول معیارونه بند کړي دي فقط د حلال منبع څخه به لاسته راوړي په حلالو کې به بیرته مصرفوي نو کله چې د انسان په زړه کې محبت د مال پیدا شي بیا طاعت د منځه ځي او کله چې انسان په حرامو کې مبتلا شو بیا د نور د هېڅ شي پکې سکه نه دی د بیا دعا هم نه قبلېږي مونځ هم بیا نه کوي که مونځ هم کوي فکر بل طرف ته دی یعنې هغه طاعت د منځه ځي همدا رقم بل شی چې انسان زړه فاسدوي د طاعت څخه لرې کوي هغه لهو و لعب دی ډېر زیات بېهوده شیانو کې مصروفتیا بې ارزښته شیانو کې مصروفتیا لهو همدې ته وایي چې هېڅ نه دنیوي ګټه درته لروي نه اخروي ګټه لري وخت ضایع کول دي بې ځایه شیانو کې نو کله چې انسان خپل وخت په همدې لهو و لعب کې مصرفوي نو بیا هغه انسان چې په دې کې عادت شو د ده زړه بیا د الله ذکر ته ځای نه لري د الله ذکر ته بیا ځای نه لري همدا رقم بیا دغه انسان په زړه کې همیشه مریض وي تر دغه پورې چې مرګ ورته راورسېږي که ورته وایي چې راځه دلته د یو علم حلقه ده فلانی عالم هفتوار درس ورکوي یا میاشتوار درس ورکوي یا 2 هفتې بعد درس ورکوي نه د تجوید درس دی یا د فقه درس دی یا د دین احکام دی یا فلان دی وخت ورته نه لري خو که بیا یو د لهو لعب محفل ته ورته وایي چې راځه د ټولو نه مخکې بیا هم دی روان وي بیا زمونږ او تاسو په دې ټولنه کې خو د لهو لعب اوس بیخي داسې عام شوی غوندې دی هر پروګرام کې باید موسیقي باید وي هر پروګرام کې باید اتڼ باید وي هر پروګرام کې باید سرود ملي باید وي سرود ملي چېرته باید روښانه کړو خپل ځایونه لري 10 نفره ډوډۍ خوړل دم چې راټول شي سرود ملي چالان کړه که 2 نفر یو ټولنه هم جوړوي سرود ملي چالان کړه که د یو نوروز پروګرام هم نیسي سرود ملي چالان کړه سرود ملي خپل ځای لري د تلویزیون افتتاح به وي هنرمندانو ګروپ به راولي د ټولنې افتتاح د هنرمندانو ګروپ به راولي بل یو پروګرام د هنرمندانو ګروپ به راولي د هر ځای کې هنرمند او موسیقي وطن دومره بېخیار شم چې زیات شو هغه د دایرې نه بیا نو کیفیت یې د منځه ځي موږ تاسو په دې رسمیاتو کې ګور رسمي پروګرامونو کې دا شیان نه هر شي خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خو هغه لهو لعب چې کله د انسان په ذهن باندې غالب شي بیا هغه معیارونه د منځه پاتې شي هر شي کې بس همدغه پروګرام دی رسمیاتو کې رسمیات خپل ځای کې خپل ځای نو دغه شیانو ته باید انسان فکر وکړي مګر کله چې د انسان ذهن په همدې عادت شي بیا د الله ذکر ته تقوا ته پرهیزګاري ته عبادت ته نورو مسایلو ته بیا ځای ورته نه پاتې کېږي همدا رقم هغه شی چې د انسان زړه فاسدوي یا زړه مړ کوي هغه اصرار په ګناه باندې ده یو انسان خطاکار دی انسان ضعیف مخلوق دی عاجز دی ګناه کوي مګر د انسان د مؤمن صفت دا دی چې باید توبه وکړي الله ته بیرته رجوع وکړي مګر یو انسان ګناه کوي پوهیږي چې زه ګناه کوم بیا هم اصرار کوي بیا ګناه کوي دا چې اصرار کوي په ګناه باندې دا خطرناک حالت دی اما یو انسان که 100 وارې هم ګناه وکړي خو چې ګناه دې وکړه الله ته رجوع وکړه بیا ضعیف انسان بیا د ګناه وکړه بیا الله ته رجوع وکړه مګر دا چې ګناه باندې پوهیږي هم پښیمانه کېږي هم نه ګناه باندې اصرار کوي بیا دا خطرناکه مرحله ده ځکه د مرګ هغه اجل او نیټه موږ ته نه ده معلوم چې انسان څه وخت وفات کېږي
کېدای شي ته په همدغه کبیره ګناه کې مصروف یې، توبه دې نه ده کړې، مرګ درته راشي، چې مرګ راغی بیا انسان وفات کېږي، د توبې مهلت درته نشته. دا چې اوس موږ او تاسو څرنګه خپل زړونه اصلاح کړو، څرنګه د زړه بیرته هغه د شریعت قالب ته راولو، څرنګه خپل زړه سلیم زړه ته تبدیل کړو، چې ابتدا کې آیت ما ولوسته چې قلب سلیم ورته وایي چې د قیامت په ورځ انسان ته ګټه رسوي. دې دپاره هم یو څه اسالیب موږ او تاسو لرو. لومړی دا ده چې انسان باید قرآن تلاوت وکړي، د قرآن تلاوت، ځکه قرآن ته الله عز وجل فرمایي چې شفاء لما فی الصدور، د قرآن چې د شفا ده د هغه څه دپاره چې ستا په سینه کې ده، یعنی زړه، د زړونو علاج قرآن دی. هر وخت مصیبت په وخت کې، مشکل په وخت کې چې انسان قرآن ته رجوع کوي، الله هغه مصیبت سپکوي. مګر د قرآن تلاوت په لږ تدبر سره، لږ تفکر سره، لږ په مینه او اخلاص سره انسان تلاوت وکړي، کوشش وکړي چې تلاوت خپل ښه کړي. بیا یوازې دا تلاوت هم په ختمونو کې نه، انسان باید روزمره خپل ژوند کې د قرآن دپاره یو ورد وټاکي، هر ورځ یو صفحه تلاوت وکړه، نیمه صفحه تلاوت وکړه. که د ورځې په جریان کې وخت نه لري، ما دا خبره بار بار هم پخوا کړې چې دا ځینې ځوانان مثلا یونیورسټي ته ځي یا سیټي ته ځي کار دپاره، یا بل چېرته ځي ډرایو کوي، په ټرین کې دی. نو په ټرین کې اوس نن سبا موږ تاسو موبایل کې هر سړی قرآن لري، قرآن په موبایل کې خلاص کې یو صفحه تلاوت وکړه، په خپل موټر کې یو سی ډي د تلاوت اچولی شي، منظم شکل باندې هر ورځ یو صفحه تلاوت واوره. یعنی قرآن سره ستا یو اټیچمنټ او یو ستا وابستګي باید وجود ولري. ځکه هم د یو عالم څخه چا پوښتنه وکړه چې ابراهیم الخواص نومیږي، چې د زړونو علاج، د زړه دوا په کوم شي کې ده؟ هغه ورته وفرمایل چې زړونه 15 علاجونه لري، یا 15 شیان دي چې ستا زړه اصلاح کوي. لومړی دا دی چې قراءة القرآن بالتدبر، قرآن په تدبر او تفکر سره ولوله. دوهم دا دی چې ستا خېټه باید خالي وي، معده دې باید ډکه نه وي. معدې ډکوالی په دې معنا نه چې ته ډوډۍ ونه خورې، مګر ډېر زیات د خېټې په شهوت کې نه اوسېږي چې بس همدا خوراک ده، خوراک ده، دا ژوند د ټول خوراک دپاره دی. په یو اندازه باندې انسان باید وکړي، خپل هغه نفس ته ځای پرېږدي، خپل معدې ته باید پرېږدي، په یو اندازه باندې انسان باید خوراک وکړي چې صحي خوراک وي. دریم دا ده چې انسان قیام اللیل وکړي. څلورم دا ده چې صالحانو سره، نیکانو سره مجلس ولري، نیکانو سره، صالحانو سره مجلس. نو کوشش انسان هم دا وکړي چې ستا ملګري هم داسې کسان وي چې د هغو نه ته هم په دنیا کې ګټه اخلي، هم د هغو ملګرتیا ستا د آخرت په ګټه تمامېږي. مګر داسې یو انسان چې په دنیا کې درته ګټه نه رسوي او آخرت کې د هم د الله په نافرمانۍ کې مبتلا کوي، ګټه درته نه رسوي، د هغه ملګرتیا بیا لازمه نه ده. که ته یې اصلاح کولی شي، ملګرتیا ورسره وکړه، که نه شي کولی بیا د هغه څخه ځان وساته. پنځم بیا ورته فرمایي چې التضرع عند السحر، تهجد کول او الله ته عاجزي کول، دا د انسان زړه اصلاح کوي. دوهم سبب چې د انسان زړه ورسره اصلاح کېږي هغه د جنازو کې اشتراک کول دی، ګډون کول. د هر مسلمان چې وفات کېږي جنازې ته ورشه، د قبرونو زیارت وکړه، دا د انسان په زړه کې نرمښت پیدا کوي. جنازه مسلمانانو د هر مسلمان لازم دی، دا په موږ تاسو باندې حق دی. جنازه یوازې د هغه چا نه ده چې زه یې پېژنم او ته یې پېژنې. موږ تاسو متاسفانه دلته ګورو چې یو مخور سړی دلته وي، یا چې لږ غټ فامیل لري، یا یې موږ تاسو پېژنو، ګورئ چې د هغه جنازه کې 450-500 نفر راځي، فاتحه کې مسجد ډکېږي او خالي کېږي، ډکېږي او خالي کېږي. مګر یو عاجز مسلمان چې وفات کېږي دلته به 15 دقیقې منتظر ناست وي چې یو څوک دعا ته راشي، څوک نشته چې راشي دعا ته. جنازې په سر باندې به یا 10 نفر یا به 20 نفر، یار سره چې میسج ګوري ولا زه خو نه پېژنم، زه تېر شته نه، بل ګوري چې زه نه پېژنم، تېر شته نه. جنازه د هر مسلمان لازم دی. او دغه جنازو کې چې ته اشتراک کوي، ستا جنازه کې هم خلک اشتراک کوي. ته چې ځان ساتي بیا ستا جنازې ته هم څوک نه راځي. نو جنازو ته ورتګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث کې موږ تاسو ته فرمایي چې تاسو د قبرونو زیارت وکړئ. ځکه د قبرونو زیارت په یو روایت کې داسې دی چې فإنها تزهد فی الآخرة فی الدنیا وتذکر الآخرة، دنیا سره ستاسو هغه وابستګي اټیچمنټ کموي او آخرت ته مو متوجه کوي، آخرت درته یادوي، دنیا سره مو علاقه مندي کموي. او دې دپاره یو ښه وسیله زما په نظر باندې دا ده چې زموږ مسجد یو 1500 قبرونه اخیستلي دي په دې قبرستان کې، تقریبا 400 یا کم زیات د هغې خرڅ شوي د خلکو اخیستلي. یو تعداد مسلمانان دا پوښتنه کوي چې دا قبر اخیستل په ژوند کې جایز دي یا جایز نه دي. مأمور به نه ده چې خامخا ته قبر واخله، که دې واخیسته کوم ثواب کار دې نه دی کړی، که دې وانه اخیسته ګناه دې نه ده کړې. خو که چا ځان ته واخیسته ځان مطمئن کوي. خو زما شخصي نظر دی که ته قبر اخلي، دغه ستا قبر اخیستل ستا توجه آخرت ته زیاتوي، دنیا سره دې مینه کموي. هفته کې یو وارې یو میاشت کې وارې خپل قبر سال ته ورشه چې دغه مې قبر دی، سبا دلته دفنېږم. دا خپل قبر چې ته یادوي دنیا سره دې مینه کموي، آخرت ته دې متوجه کوي. نو دا زما د خونه مارکیټینګ نه دی چې قبرونه واخلې کو، دا زما نظر هم داسې دی چې انسان آخرت ته متوجه کوي. کله چې دا مسجد قبرونه واخیستل او دوستان واخیستل، یو مسلمان چې زه نه پېژنم چې څوک دی، خو ما ته تلیفون کړی
هغه ته د مسجد د خانه میسج ورغی چې د دوه قبرونو فلان نمبر او فلان نمبر ستاسو لپاره تخصیص شوی دی. دا سړی بیچاره چې د قبرونو نمبر ولید د خپل نوم ولید یو دم د سوارخطا شو، بس زه مړ شم خلاص شو، قبرونو نمبر چې راته راغی نور څه پاتې شو. نو ما ته زنګ وای امام صاحب زه خو تاسو وژلم، زه خو مړ شم خلاص هیڅ شی پاتې نه دی، مال څه چل شوی دی صاحب، بس وای ما ته خو د قبرونو نمبر راغلی. نو مال خو تا به غوښتلی وي، وایو ما یو وخت ورته ویلي و چې ما ته دوه قبرونه وساته، خو چې تا ولې د قبرونه درته درکړي دي. نو اوس څه کوي؟ وای نه اخلم، مال چې نه اخلي ښه خبره ده، قبرونه بیرته دغه نوم څخه لرې کړه. نو ځینې انسانان داسې فکر کوي چې که مې قبر واخیسته خو مړ کېږم، خو خوال همدا ده چې تا ته مرګ در یاد شي. مرګ در یاد شو بیا آخرت درته یادېږي، چې آخرت درته یاد شو زړه د اصلاح کېږي، چې زړه د اصلاح شو د الله اطاعت کوي، د ګناه څخه ځان ساتي، آخرت د ښه کېږي ورسره. صلاح د ټول ته هدایت وکړي. همدا رقم بله وسیله چې دا ده چې انسان باید د ذکر مجالسو ته ورشي، ځکه زړونه اطمینان ورسره حاصلېږي. د مریضانو پوښتنه کول دي، هغه سړی چې په امتحان کې دی، په یو مصیبت کې دی، هغه ته انسان وګوري، د الله شکر ادا کړي. فقیرانو مسکینانو ته کتل، هغو سره مرسته کول، د لمانځه پابندي کول، د جماعت پابندي کول، د حجاب رعایتول، د صالحانو ملګرتیا، د بدانو څخه لرېوالی، دا ټول هماغه اسباب دي چې د انسان زړه پاکوي، انسان قیامت ته او آخرت ته متوجه کوي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او تاسو زړونه